دا یو پیغام در دا ګدړه روزي خانه پورې ورسوئ. دا ځینې خلک یې روزي خان شوکي بولي، په کلي سپلا وشېدونکی دی. خدای شی سوی دی بیا د بیمه پلک آخر چې مردار سي سپیان یې وخوري باره خالي هډوکي پاتې سي. دی بیا اوس ګرد سپیان خوړلی دی خالي هډوکي پاته دی. چپه او راسته ګایېږي باره نور خلک ورته ناست دي، ده ورته غرتاري، هغه هم پر خاندي ورته غراري. دومره نر په هغو کې نسته چې دا ته څه وایه څه غول خورې. د الله په کارو کې د ده کاري، د اصحاب کرامو په کارو د ده کاري، د نبیانو په کارو د ده کاري. خالي د ده د خندا سره کار دی. دا د اندازې سره ویش کوو، دا کار پرېږده. د څور پو دپاره د الله د دین سپکاوی کوي، شرم و حیا نه لري. الله جل جلاله څه د بلې خوا رزق وغواړه الله به یې درکړي. بنده چې هر رقم رزق د الله څه وغواړي هغه رقم یې الله پاک ورسوي. مګر نالت چې وي دا ستا پر کردار باندې ځان اصلاح کړه. نورالدین هغه اوس زما یار خوند یې وکړي، زما او د ده مرکې خالي زما او د ده مرکه نه وه، زما او د ګرد اسلام مرکه وه. پښین یو لنډی سړی وي دا ته یې چاول خرڅول، اوس هم په بازار کې دی. ول دا مولانا چې دی مولانا بیا پنجابی وي. ول د دې چاول ځکه خرڅېږي ول دا دغه پر وایي آیات کرسي شریفه پر وایي. سړی چاولان په آیات کرسیانو خرڅېده. اوس به د نورالدین هغه 200 شپېته ریړۍ